د تور منیجر ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو د تور منیجر ناول لومړۍ او خوندورې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د ناول لومړۍ برخه. امید لرم چې دغه خوندور له پند او نصیحت څخه ډک ناول تر پایه پورې راسره واورئ. قیس نوی سراچه موټر اخیستی و. په دې ورځ ښار کې راسره مخامخ شو. خدای خبر هغه چیرته روان و، خو بیا یې هم ټینګار کوه چې کلي ته مو رسوي. ما د افغاني نزاکت له مخې نو ډیره ورته ونه کړل، خو هغه چې د کلي سړی و یو دم په غوسه شو ویل ښځه در سره ده که نه، داسې خبره مې اوس درته کړې وه. زه هم نور ورسره ټینګ نه شوم. دواړه موټر ته ور وختلو. د کلي سړک چې کلیوالو د جوړولو تودې خبرې کولې لا هماغسې کندې وو، هیڅ بدلون نه و پکې راغلی. قیس خپل موټر سره ډیر احتیاط کاوه، په کراره روان وو. موږ دواړه د شا په سیټ کې ناست وو. ما او هغې به چې په اردو ژبه خبرې کولې، قیس به په حیرانۍ شاته راوکتل. هغه اندېښمن شوی وو چې دا ښځه څوک ده. آخر د قیس حوصله تمامه شوه. ویې پوښتل ننګیاليه دا دې له کومه کړي چې داسې ورسره ګډ یې؟ ما ورته ویل د ماما زو، دا ځای د دې خبرو نه دی، بیا به کیسه درته وکړم. هغه ښه و، په همغې یوه خبره چوپ شو. بیا یې پوښتنه هم ونه کړه. خو کله چې کور ته ورسېدلو هر یو به بېله پوښتنه کوله. پلار خو همدا ویل دا د راتښتولې ده، دا کلیوال به څه وایي، زه خو دې په شرمونو وشرمولم. خدای خبر دا جټه ده که څه بله. خدایي چې دا خبره یې ډېره سخته راباندې بده ولګېده، خو پلار مې و. داسې ځواب مې نشو ورکولی چې د زړه غوسه مې پرې ناسته وی. یوازې دومره مې ورته وویل پلاره هغه هم انسان دی، څه حیوان خو نه دی چې تاسې ورباندې شرمېدلي یاست. مګر تر پلاره بیا مور ډېره مهربانه وي، د خپل اولاد په خفګان ډېره خفه کېږي. هغې زما پلار ته په وار همدا یوه خبره کوله، سړیه څه اوس په ډېرو خبرو پسې ګرځې، داسې ښځه ده چې په ټول کلي کې جوړه نشته، او بیا څه کلیوالو ته خو یې نه ده راوستلې. پلار به مې یو څه ناڅه راضي شو، خو خدای دې کلیوالو ته انصاف ورکړي چې هغه به کله جومات ته لاړ بیرته به لکه چا چې لمسولی وي. کور ته در ننوتو سره به په دوه لګېده. د کلي ښځو خو بیخي زموږ کراندوخر جوړ کړی و، په خبرو کې یې خبرې رازېږولې. ځینو به زما مور ته ویل وی خورې ښایست یې څه کوې، خدای خبر دا څوک ده، خبرې خو یې سمې لکه د جټانو په شان دي. ځینې چې بیا په عقل پخې وي هغوی به یو متل هم تېراوه، کلاله وکړه خپله سیاله وکړه. بالاخره خبره تر دې حده راورسېده چې پلار مې په 4مه ورځ په وهلو او کنځلو د خپلې ښځې سره له کوره وویستم، چې بیا مې له همغې ورځې راهیسې د کلي مخ په سترګو نه دی لیدلی. اوس د تودوخې موسم همدلته د کابل په ښار کې تېروو، او د یخنۍ موسم هملته د خپل کاروبار ترڅنګ په لاهور کې. یو ورځ مې دا هوډ وکړ چې په خپله کیسه باید داسې څوک وپوهوم چې هغه یې راته ټکي په ټکي د قلم په ژبه انځور کړي. که نور هیڅ نه وي، پلار ته خو به مې دا څرګنده شي چې زما ښځه څوک ده، او خلکو ته د هغو انسانانو اصلي څېرې بربنډې شي چې تلې د پاکې څرمنې لاندې خپلې شومې موخې ترسره کړي دي. کیسه داسې وه. دغه مې 3مه ورځ وه چې چوک ته بیا لاړم. په دې ورځ مې نو د ځان سره فیصله وکړه چې که نن چا کار ته بوتلم خو ښه او ترخه، که نن سبا به هرومرو بیرته افغانستان ته ځم. په یو ګوښه ځای کې ناست وم. ورمېږ مې هم لکه د عاشقانو په شان کوږ نیولی و چې که څوک زړه راباندې وخوږوي او کار ته مې بوځي. ورځ تر 9 بجو پورې ورسېدله. د لمر تاو داسې سور لګېده لکه د تناره غاړې ته چې ناست یم. کاته مې لږ وړاندې یو سپین کرولا موټر ودرېده. مزدوران پرې ورټول شول، خو ما خپل ځای ټینګ کړی و. د یوې ونې سیوري ته ناست وم. ما ویل کار خو نه پیدا کېږي، نو په لمر ولې ځان وژنم؟ خو سترګې مې له سپین موټر څخه نه راوښتې. رڼې مې ورکتل. دا وخت د موټر د مخې دروازه خلاصه شوه. د مزدورانو تر منځ یو داسې بشر را څرګند شو لکه بیخي چې لمر نه وي لیدلی. تورې عینکې پر سترګو، خواره تور ویښتان یې شاته پراته، او سور ټیکری په غاړه کې پروت و چې د سینې پر سر د سپینو جامو سره بل ډول خوند کوه. هېخوا دېخوا یې د چوک په مزدورانو کې سترګې واړولې، داسې برېښېده لکه یو څوک چې لټوي. د 100 تنو په شاوخوا کې به مزدوران ناست او ولاړ وو، خو په هغو ټولو کې ما ته لاس وخوځاوه. زما خو بیخي باور نه کېده چې ما به غواړي. شاوخوا کسانو ته په تمه وم چې له هغوی څخه به څوک ورشي، خو څوک ورانه غلل.
هغې بیا لاس راته وخوځه او دا ځل یې غږ وکړ، ای سپینو جامو والا. نور نو زما په وجود کې لکه میږیان چې وزغلي، هیڅ نه یم پوهېدلی چې څنګه پاڅېدم او نږدې څنګه ورغلم. هغې په اردو ژبه وپوښتل، پښتون یې ته؟ ما هم په اردو ژبه ځواب ورکړ، هو پښتون یم. هغې وویل یو کار ته دې بیایم، خو په شرط د دې چې رانه ونه تښتې. دلته مې نو افغاني غرور راوتورېده. ځواب مې ورکړ، غر خو به درته راونړوم، ته څه وایې؟ د هغې سپین صدف غاښونه په یوه لنډه مسکا کې راڅرګند شول. نه دومره سخت هم نه دی، فکر وکړه په سمندر کې یو تن ډوبېږي، هغه ته به نجات ورکوي. دا ښه وه چې زه نالوستی نه وم، که نه د هغې په دې کنایه خبره به ښه پوهېدلی وی. هغه د چا خبره څه ناڅه حاضر جوابه هم وم. ورته ومې ویل هیڅ خبره نه ده، که نجات مې ور نه شو کړی ځان خو به ورپسې لاهو کړم. هغې وخندل او وروسته ورسره روان شوم. هغه سټیرنګ ته کېناستله او زه نو د شا په سیټ کې کوشش کوم چې خپل حرکات او ناسته په داسې ډول ادا کړم تر څو د هغې له پامه ښه ورشم او یوازې ما هره ورځ کار ته راولي. خو زما په پټه غلا باندې پرته له خدایه نور په خپله هغه هم نه پوهېدله. بېغمه مې د هغې د خورو زل په خوشبويي په آرامه حس کوله. د موټر ټایپ کې یوه سندره غږېدله، لاس یې ور وغځه او ټایپ یې بند کړ. وروسته یې راته وویل زما نوم سایمه دی. پوه شوم چې مقصد یې زه یم. نوم مې ور وپېژانده، زما ننګیال. هغې راته وویل ننګیال، وا څومره خوږ نوم. د دې په خوله زما نوم لا پسې خوږ شو. هلته مې پلار او مور ته د زړه لپې په دعا وغوړېدلې چې خدای دې دواړه جنتي کړي په داسې ښکلي نوم چې راباندې ایښی دی. هغې زیاته کړه ستا نوم څه معنا لري؟ زما په کافي اندازه اردو زده وه. ما د هجرت په دور کې تر 10مه پورې پېښور کې زده کړې کړې وي او ورسره مې اردو داستانونه هم ډېر لوستي دي. همغه و چې سایمې ته مې د خپل نوم معنا ښه په وضاحت ورڅرګنده کړه. هغې په کټ کټ وخندل، ویې ویل کیسې مې ډېرې اورېدلې دي، خو اوس دا دی په خپلو غوږونو یې هم واورم. آخر د تاسو افغانان ولې دومره له ننګ او غیرت څخه خبرې کوئ؟ ما خو مخکې هم یاده کړه دا د الله پاک شکر دی چې زه لوستی وم او ورسره مې څه ناڅه منطقي مطالعه هم درلودله، که نه د افغانانو پوزې به مې ورپرې کړې وي که مې سم ځواب نه وی ورکړی. ورته ومې ویل هره خاوره په خاصیت کې یو تر بلې توفیر لري، البته زموږ د خاورې خاصیت به همداسې وي، ځکه خو افغانان په ننګ او غیرت ډېر ټینګار کوي. هغې خپلې اوږې پورته وغورځولې او ویې ویل رښتیا هم ما هیڅ ونه ویل. هغې وپوښتل څومره تعلیم دې کړی؟ ما چې د خپلو زده کړو ورته وویل. هغې سمدستي زما خبره راغبرګه کړه. څه ته له اقتصاده فارغ یې؟ ما ورته وویل هو، نو دروغ خو نه وایم. پوه شوم چې طبیعت یې راته وران شو، هیڅ یې ونه ویل. تر ډېره ځایه چوپتیا خوره وه. وروسته یې غږ وکړ ننګیاله راځه لومړی به کور ته لاړ شو، چای به وڅښو، بیا به کار ته په کراره ورشو. سمه ده؟ ما ورته ویل مېرمن څنګه چې ستاسو خوښه وي. دا و چې موټر یې په یوه کوڅه کې ور وګرځاوه او له یوه رنګ سره د یوې ښکلې بنګلې د انګړ دروازه پرانیستل شوه. موټر یې ننویست. 2 چتیزې بنګلې ته مې چې وکتل، د هغې ښکلی جوړښت، هغې عصري نقشه او هغه په چمن کې رنګارنګ ګلونه. زه به یې څه وصیه او صفت درته کوم، خو د سایمې شان سره بالکل برابره وه. زه یې دویم چت ته بوتلم، هلته یې خونه راوښودله. وروسته یې وویل دا ستا خونه شوه. بیا په هغې خونه کې یوې دروازې ته لاس ونیوه. اوس ورشه هلته په تشناب کې حمام وکړه او هو هغه المارۍ وینې په هغې کې چې هره جوړه جامې ستا خوښېږي ویې غونده. ما نور له خدایه څه غوښتل؟ همدغه هر څه. یو ساعت پخوا مې د کلي سپېرې خاورې په خیالونو کې دوړېدلې. هر مازدیګر د جومات مخې ته بنډار او د مور د لاس اوږدې بې منته ډوډۍ را یادېدلې، خو سایمې هغه هر څه راڅخه هیر کړل. د حمام شاور مې پر ځان را پرېښود، که څه هم په تېرو 3-4 ورځو کې مې هره ورځ په جومات کې پر ځان اوبه اچولې، خو خیرې مې له بدن څخه نه لرې کېدل. دلته مې نو د ځان په پاکولو ښه زړه یخ کړ. وروسته مې له المارۍ څخه یوه جوړه سپینې جامې خوښې کړې، سمې لکه ماته چې جوړې شوې وي. اتر متر مې هم پر ځان ووهل او ورښکته شوم. سایمه په سالون کې پر کاوچ ناسته وه. هغې زما انتظار کوه. ریموټ یې په لاس کې او د ټلویزیون چینلونه یې بدلول را بدلول. زه چې ولیدم اوچته پاڅېدل او د ناستې بلنه یې راکړه. ما هم د هغوی په ژبه ورته وویل شکریا. هغې چې په ځیر راته کتل بیا یې وویل څومره ښکلی ښکارېږي. بیا مې ورته وویل شکریا. دا وخت نوکره راغله، د شیدو چای یې راوړ.
پیالې ته مې کتل چې زما له یو غړپ سره تشېدله. چاره نه وه، مازې به مې پر شونډو ولګوله او بیرته به مې کېښوده. سایمې دواړه سترګې راکې خښې کړې وې. زما له پایله ورته پام و. په زړه کې خو همغه وخت ورباندې غل شوی وم چې کوټه یې راته ځانګړې کړله. د هغې د حرکاتو له امله مې په زړه کې دننه د انسانیت او شیطانت مبارزه راوپارېدله. د هغې پر سترګو باندې تورې عینکې نه وې، بادام بادام خماري سترګې، نری ګلابي شونډې او ښکلې څېره، زما لکه په قلم چې جوړه شوې وي. زما له اټکله 25 کلنه برېښېدله او قد یې هم د منځنیو له جملې څخه و. د دې لپاره چې خپل حدود مات نه کړم، سترګې مې ټلویزیون ته ورواړولې. تر ډېره پورې چوپتیا خوره وه. وروسته سایمې چوپتیا ماته کړه، غږ یې وکړ. ننګیال خان. ما مخ ورواړو، هغې زیاته کړه. پلار او مور دې شته؟ ما ورته وویل هو. بیا یې وویل او ورونه او خویندې؟ ما ورته وویل ورور نه لرم، خویندې مې شته. بیا یې وپوښتل څه نومېږي؟ ما ورته وویل یوه ډېوه او بله ښکلا. هغې راته ویل څومره ښکلي، لکه ستا د نوم په شان ډېر ښکلي نومونه دي. ډېر داسې نور سوال و جواب مو سره وکړ. په آخر کې وویل ته اوس آرام وکړه، ستا کار د شپې پیلېږي. بېګا ته به ورشو. د شپې شلکه مې 9 بجې وي. بهر په کوڅه کې د موټر رنګ شو. په سینه کې مې زړه ټوپونه پیل کړل، لکه ښه چې د لیدلو تږی وم. زه خو له غرمې راهیسې د فکرونو په دام کې راګیر وم. همدا اندېښنه را سره وه چې زه به د څه لپاره کېنولی یم. ورځ خو هم تېره شوه. ډېر په خپلو چورتونو راوڅرخېدم، خو پرته له دې چې هغه ناپاکه راته وایسېدله، بله کومه پایله مې ترلاسه نه کړه. دا وخت د خونې دروازه ورو ورو وټکېدله. د راتلو بلنه مې ورکړه. کتل مې چې سایمه وه. سم لکه یو څه مې چې ورک کړي وي او بیرته یې پیدا کړه. د هغې په لیدو مې نارامه زړه آرام شو. هغه د سلام اچولو وروسته د تخت پر ژۍ را سره کېناسته. ویې پوښتل تخت خو ښه دی، څنګه آرام دې وکړ؟ ما ورته وویل هو. هغې زیاته کړه خونه څنګه ده، خوښه دې شوه؟ ځواب مې ورکړ البته دا ستا خپله خونه ده. زما له دې خبرې سره مسکی شوه. په لومړي ځل یې په ټوکو زما پر مخ خپل نرم لاس ورو راپورې کړ. ویې ویل ډېر هوښیار یې. ما هیڅ ونه ویل. هغه اوچته پاڅېدله او روانه شوه. 2-3 قدمه وړاندې بیرته تر شا راوکتل. راځه چې ډوډۍ وخورو، زه ډېره وږې شوې یم. سایما لاړه ووته، خو زما مخ وار په وار تخنېده. د هغې له نازه ډکه څپېړه له همغسې زما پر مخ پاتې وه او زړه مې بې سته پرې ور وښویېده. پر میز څو ډوله خواړه و مېوې ایښي وو. موږ 2 په 2 ورته ناست وو. هغه په رښتیا هم وږې شوې وه. داسې مړۍ یې خولې ته ورغورځولې چې زه یې حیران کړم. اوس خو څه ناڅه سره روږدي شوي وو. زر مې د اوبو ګیلاس ورته کېښود. ورته ومې ویل انصاف ښه شی دی، واخله د اوبه لږ وڅښه. هغه مسکی شوه. د اوبو ګیلاس یې خولې ته پورته کړ. غوښه هم داسې صحیح نه وه پخه شوې چې زما زړه منلې وی، لکه یوازې په اوبو کې چې خوټولې وي. بیا هم تر هغو نورو څیزونو بلا پسې وه. دغه یې له څه کوې؟ زه د پتیرې ډوډۍ څخه 2 سپږمو ته راغلی وم. دلته مې هم پرې سر شو. له ناچارۍ نه مې لږ لږ د غوښې سر رابېروله. دا وخت د سایمې راته پام شو. غږ یې وکړ ته ولې ډوډۍ سمه نه خورې؟ ناروغ خو به نه یې؟ اوس مې نو زړه هره خبره خولې ته راوستله. بې ځنډه مې ځواب ورکړ ناروغ نه یم، پتیره ډوډۍ نشم خوړلی. هغه زما له دې خبرې سره اوچته پاڅېده او مخامخ د سالون ټلیفون ته ودرېدله. یو څو خبرې یې وکړې، خو ما سمې نه اورېدلې. وروسته یې ټلیفون بیرته کېښوده. راغله کېناسته او تنده یې ګونځې نیولی و او ښه په غوسه برېښېدله. خو ما ځان غلی کړ. ما ویل که بیا څه ووایم ومې نه شړي. د ځان سره مې ډېر الله الله کول چې که دا ځل په خیر تمامه شوه بیا به هیڅ دا ډول خبره ونه کړم. 10-12 دقیقې وتلې وې چې چوکیدار د پلاستیک یوه غوټه په لاس کې خونې ته راننوت. سایمې غوټه ترې واخیسته او په څنګ کې را سره کېناسته. کتل مې چې یو خوراک کباب او یو خوراک پلاو د یوې اوږدې بازاري ډوډۍ سره یې زما مخې ته وغوړول. خبرې نه را سره کولې، خو هر څه زما مخې ته راوړاندې کول. عادت مې شوخ و. پخوانۍ ویره مې بیا هیره کړه. دا ځل مې د وریژو ډکه کاشوغه بې باکه خولې ته ور ونیوله. هغې هم یوه خوږه مسکا وکړه. شونډې سره بیرته شوې او ما بېله ځنډه د وریژو ډکه کاشوغه په خوله کې ورتشه کړه. بیل خوند یې وکړ. هر څه مې هیر شول او په یوه بله هوا کې شوم. ډوډۍ نه وروسته یې راته وویل راځه چې ځونه وخته کېږي. هغه پاڅېدل او بیرته د راتلو ډاډ یې راکړ. شیبه پس د دروازې په خوله کې راودرېدله. ننګیال صاحب ځو به. و به یې نه منئ. زړه مې بیخي ورپسې بې ځایه شو.
هماغه تورې عینکې پر سترګو وي، په یو تور ټیکري کې ټول ځان پیچلی و او سپین مخ یې لکه سپوږمۍ په تورو وریځو کې راڅرګنده شي. نه پوهېدم چې په کومه خوا یې بولم، اندېښنه هم را سره وه، خو غږ مې ځکه نه کاوه چې که داسې انسان مې مړ هم کړي پروا یې نه راتله. زړه کې مې همدا یوه خبره راګرځېدله چې تل ورسره وای او ورسره وای، خو مزدور سړی وم، هیڅ مې نشو ویلی. د لاهور ښار خو داسې نه دی لکه کابل چې د ماښام اذانونو سره یې بیا دوکانونه تړل شوي وي. تر ورځې هلته د شپې لخوا د بازارونو ګڼه ګوڼه ډېرېږي. ما خو یو ځای هم په نوم نه پیژانده، خو له یوه سړکه بل ته او همداسې څو سړکونه وروسته سایمي غږ وکړ، دا صدر دی. وروسته بیا دوهمه او که درېیمه ښي لاس ته په یوه لویه کوڅه کې موټر ور وګرځېده. مخامخ یوې دروازې ته ګوته ونیوله. خان صاحب ته به همدلته کار کوي. ما هیڅ ونه ویل. دواړه له موټره ښکته شوو. که مبالغه ونه شي نږدې 3 جرابه ګدام به و. په ګدام کې مې یوازې کارټنونه لیدل، نور نه پوهېدم چې څه پکې دي. سایمې زه د ګدام په دفتر کې کېنولم. هغه د ګدام له مسؤل سره بهر ته ووتله. لږ ځنډ وروسته دواړه بیرته راننوتل. سایمې خپلې عینکې په لاس کې نیولې وې او سترګې یې څرخېدلې. غږ یې وکړ، ته به نور د شپې همدلته کار کوي. د هو په موخه مې سر ورته وخوځاوه. هغې د ګدام مسؤل ته په اشارې سره زیاته کړه، په جزیاتو به د منیجر صاحب وپوهوي. زه اوس ځم، سبا به سره وینو. سایمه لاړه، خو زه یې د ګدام تور منیجر ته وسپارلم. همدا د ګدام مسؤل چې سایمې منیجر صاحب باله، داسې له رنګه تک تور و لکه توره شپه، یوازې غاښونه یې پکې سپین برېښېدل. د تور منیجر ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا و د ناول لومړی برخه. امید لرم چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلې وي. تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.